د زړه په حمله کې چې دی دا په ناروغ باندې د زړه درد راځي. دا درد په مختلفو ډولونو باندې وي، یا چې دی لکه سینه کې یعنې سینې سوځي، یا دا چې په دې سینه باندې یو دروند شی پروت دا ډول احساس لري، او یا دا چې لکه په دې سینه کې چې یو سیخ داخل کې او بهر ته تیوزي دومره یو شدید درد لري. دغه درد چې دی چپې اوږې ته او همدارنګه چپ لاس ته چې دی خپرېږي، یا د دواړو ولو منځ ته، یا چې دی د خېټې پورتنۍ برخې ته، او یا د ښي طرف ته چې دا په ډېر کم واقعاتو کې ښي طرف ته چې دی خپرېږي. ناروغ ډیر زیات ورخطا وي او سخت تېرېدلی وي او هغه داسې فکر کوي چې یعنې دا مړ کېږي، او بعضې ناروغانو سره زړه بدوالی او کانګې هم لري. دا درد چې دی دا د حرکت په واسطه باندې تغییر نه کوي، یعنې که یو سړی څملي یا پاڅېږي نو په ده کې کوم بدلون نه راځي، مخه یو رقم درد دی، یا مثال سینې ته په زور ورکولو باندې په دې کې هېڅ تغییر نه راځي. نو په دې اساس باندې د هغه دردونو سره باید توپیر وشي چې اسې دردونه وي، د سینې د عضلي دردونه وي، ځکه هغه د حرکت سره یا په خوځېدو سره چې دی بدلون دی. اما د زړه په حمله کې چې کوم درد راځي په هغې کې هېڅ بدلون نه راځي، او دا د 2 دقیقو پورې دوام کوي.